لا اوس پر خو ښه ایکسپیرینس دی او خپل ټایم ورسره ډېر زیات انجوای کوم مزه ورسره راځي که تاسو ته یاد وي نو موږ اول چې دې سره ټایم جوین کو پروژه کې نو هغه ټایم کې پلیئرز کې څه خامیان وي لکه د هغې په کوم چې سکلز په هغې باندې کار کړو ګیم اویرنس باره کې وو او مایند سیټ باره کې وو نو که دا زیمبابوې ټور وي یا لینډ ټور وي یا اوس پورې ایشیا کپ کې نو د هلکانو کافي لایک چې کوم هغه ګیم اویرنس دی په هغې کې ډېر زیات فرق راغلی دی مایند سیټ ټوټلی چینج شوی خو ټولو کې اول دا چې موږ چې کوم د موږ فاست بالر نو اول د موږ دومره لکه ریګولر لوبه به ورته نه میلاوېده لکه هغې دومره ریګولر میچز به نه کول سپینرز باندې موږ زیات ډیپینډ کول افغانستان ټیم خو اوس الحمدلله اوورال ایز ټیم لوبو کې ایز الاونډر ټیم تا د ښکاري چې لکه سپینرز هم پکې خپل رول کنټریبیوټ کوي فاست بالر هم او بیټسمینان ماشاءالله چې څنګه هغې خپل گیم چینج کړو چې څنګه هغې ته هغه گیم اویرنس پکې راغو نو اوسه پورې ډېر ښه ټایم مې ورسره تېرېږي او ډېر زیات ورسره خپل ټایم انجوای کوم که تاسو د افغانستان د پلیئر د قوت په باره کې خبرو کوئ نو یو خو دا دی چې ډېر زیات د دې خپل محنت باندې یقین لري هارډ ورکر دي هر ټایم خپل محنت کوي که یو کار نه ورته وایي چې فیلډینګ دی یا بالینګ دی یا بیټینګ دی نو یو پلیئر هم پکې لکه دا منې کوي نه چې زه ستړی یم یا ما ایکسټرا کړي دي پلیئر ډېر زیات په خوشحالۍ سره هغه کار کوي او ایز کوچ هم بیا کوچ هم بیا مزه ورکوي چې پلیئر سره ته کار کوي او د هغې رسپانس چې څنګه طریقې سره څنګه ما اول ویل چې دې قوت دا دی چې دې خو یو هارډ ورکر دی بل دا دی چې سیلف بلیف ډېر زیات دی ایز مسلمان تاسو ته ښه پته چې بینګ مسلم زموږ په الله باندې پوره یقین دی هلکان هم دا دی چې خپل یقین دی خپل محنت باندې یقین ساتي او غواړي چې د خپل ملک دپاره کنټریبیوټ کړي او که تاسو د دې قوت په باره کې ځان ته مزید ووایم نو چې څومره زر افغانستان ټیم خپل کرکټ امپروو کړو زما خیال د دې ټوټلي دې باندې د دې کریډټ د ټول پلیئرز ته ځي د دې کې پوټنشل شته دی دې کې هغه ایبیلیټي شته چې د انټرنیشنل کرکټ باندې خپل نامه جوړولی شي نو قوت خو آی تھنک دغه دی او که تاسو وګورئ چې ویکنیسز کا تاسو وګورئ چې کمزوري سره نو ظاهره خبره ده هیڅوک هم پرفیکټ نه وي هر یو کس کې څه نه څه کمزوري وي نو زما په خیال دې پلیئرز کې اسپیشلی چې کوم دا ینګ پلیئرز دي د انټرنیشنل کرکټ چې کوم هغه ورته وي که نه ایکسپوژر چې کوم هغه د دې هغه تجربه ده یا دې هغه انټرنیشنل کرکټ دومره نه یې کړی نو ظاهره خبره دغه یو ویکنس پکې وي چې تاسو د هغه ګیم اویرنس باره کې زما پته نه وي پریشر ټایم به ته څنګه هینډل کړې نو دغه کمزوریانې وي خو دا دی چې په هغې باندې ورسره موږ چې څومره کوچ سټاف کې موږ د هغې په ګیم اویرنس باندې کار کوو د هغې پریشر ټایم کې به څنګه خپل مایند به فرش ساتي خپل مایند به څنګه به ته هغه پریشر هینډل کړې نو په دغه وړوکو کمزوریانو باندې ورسره کار کوو او اوسه پورې زما په خیال کوئ تاسو ایشیا کپ وګورئ هغې نه مخکې کوم د درې سیزونو سیریز نو ډېر ښه پرفارمنس پکې د هلکانو دی او انشاءالله امید لرم چې مخکې هم څومره میچز وي دې سره موږ کار کوو د دې ګیم اویرنس باندې به کوو د دې مایند سیټ باندې چې کوم د دې کمزوریانې دي نو امید لرم چې انشاءالله اپکمنګ کوم چې زموږ میچز دي د ایشیا کپ چې کوم پاتې شوي دي یا ورلډ کپ چې کوم میچونه دي نو انشاءالله دغه کمزوریانو باندې موږ ورسره کار کوو ظاهره خبره ده چې هر یو میچ چې کوم میچ ته ځې نو هغه نوی میچ وي که ته اوس لاس موږ دوه درې میچونو باره کې موږ سوچ کوو چې کوم موږ دوه ګټلي دي یو هم پکې بایللی هم دی نو بیا ته مخکې تګ ستا دپاره مشکله شي نو ظاهره خبره ده چې پاکستان خلاف هم چې کوم دا میچ زموږ را روان دی هلکان به یو فرش مایند سره ځي د هغې دپاره موږ نوی پلان تیاروو هغوی په نوي پلان باندې به کار کوي یا لاس میچونه چې کوم وشو بس هغه به هلکان به هیرول او نیکسټ چې کوم میچ زموږ کوم راتلونکی میچ وي د هغې لپاره به د سر نه به تیارانې کوي نوی میچ به وي نوی ورځ به وي نوي پلیئرز به وي نو امید لرم چې کوم دا نیکسټ زموږ د افغانستان پاکستان میچ دی هلکان به چې کوم هغه ظاهره خبره ده یو پریشر به وي چې کله هم افغانستان پلیئرز د پاکستان خلاف لوبه کوي نو پلیئرز خو خیر هغه ایز نارمل میچ اخلي چې څنګه د نور سریلانکا خلاف میچ کو یا بنګلادیش خلاف میچ کولو خو ظاهره خبره ده چې کوم د کرکټ فین دی د افغانستان طرف نشي یا پاکستان طرف نشي نو یو ایکسټرا پریشر باندې وي نو زما ټول پلیئرز ته دغه دی نصیحت ورته ویلی شي چې زما ورته نصیحت دی چې کوم د پاکستان اگینست میچ دی نارمل میچ دی والی څه پریشر والا گیم نه وي ظاهره خبره ده فرینډز غواړي چې میچونه بیلې د چا هم که پاکستان وي که بنګلادیش وي خو د پلیئرز لپاره دا نصیحت دی لکه ما چې څومره ایکسپیرینس دی انټرنیشنل کرکټ کې نارمل میچ وکړئ خپل ځان باندې سیلف بلیف وساتئ او که تاسو خپل افرټ وکړئ 100% نو انشاءالله رزلټ تاسو لپاره پازیټیو وي
بالکل زما په خیال پاکستان لپاره موږ په 13-14 سال انټرنیشنل کرکټ هم ورته کړی دی خپل ټایم ما پاکستان ټیم سره انجوای کړی دی او اوس هم انجوای کوو چې کله موږ د کرکټ نه ریټایرمنټ هم واغوستو چې کله د پاکستان میچ وي نو دعا ورته کوو چې پاکستان میچ وګټي ظاهره خبره ده چې هر سړی خپل ملک سره مینه لري هر سړی غواړي چې زما ملک وګټي خو که تاسو خبرو کې د پاکستان او د افغانستان میچ نو ظاهره خبره زه یو پروفیشنل یم او د افغانستان سره بالینګ کوچ یم نو زما به دا به زما لکه دا به افورت وکوم چې زما چې کوم لکه د نور ټیمونو اگینست کوم موږ پلان تیار کړو as professional موږ د پاکستان ټیم خلاف هم چې کوم میچ دی لپاره خپل پریپریشن وکړو پلیئرز له پلان ورکوو او امید لرم چې ان شاء الله دا به یو ډېر ښه میچ وي او په دې کې دا دی چې زما په خیال ظاهره خبره پریشر وي لکه زه پاکستاني زه په بل ډرسینګ روم کې ناست وم ماته دغه لکانو د کمزوریانو پته ده د هغې د قوت هم راته پته ده نو ظاهره خبره ټول څیزونه به خپل د افغانستان پلیئر سره به شیر کوم او موږ به کوشش کوو چې انشاءالله چې کوم پلانس موږ تیار کړو په هغې باندې هلکان خپل ایکزیکیوشن وکړي په هغې باندې عمل وکړي نو امید لرم چې انشاءالله یو ښه میچ به وي او خبر هم دغه چې پریشر گیم کې هماغه ټیم میچ ګټي چې چا په خپل نروز باندې کنټرول وي پریشر هینډل کړي او یو غټ میچ دی د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف چې کله میچ وي نه صرف دا میچ بلکې د افغانستان د پلیئر لپاره دا یو ښه خبره چې څومره ته ښه ټیمونو اګینسټ څومره لوبه کې یو خو دا دی چې کوم زموږ دا ینګسټر دي د دې لپاره د زده کړې لپاره یو ډېره ښه موقع ده چې غټ ټیمونه څنګه کوي د هغې پلیئرز د هغې آن د فیلډ او آف د فیلډ د هغې څنګه لایف سټایل وي نو زما خیال د افغانستان کرکټ لپاره یو ډېره اهم ورځ ده یو ډېر ښه میچ به وي او امید لرم چې دا میچ په ډېر ښه طریقې سره وشي انشاءالله